سلام او وخت بخیر ګرانو او خوږو زده کوونکو. هیله یم چې ټول جوړ او روغ اوسئ او خپل درسونه په ډیره مینې سره تعقیب کړئ. د پښتو ساعت دی او زه لیلا فیضي له تاسو سره یم. په تیره جلسه کې موږ د دال او ری کورنۍ ولوستله چې دال او ری مو ولوستل څه ډول او څه رقم لیکل کیږي. د خط پاس لیکل کیږي که لاندې لیکل کیږي. تاسو کولی شئ له خپلې کورنۍ څخه مرسته وغواړئ او خپلې کورنۍ په ښه توګه ترسره کړئ او ماته یې هم راواستوئ. او که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ کومنټ کې له مانه پوښتنه وکړئ. که تیره جلسه مو نه وي لیدلې نو کولی شئ تیرې ویډیو ته ورشئ او تیره ویډیو هم وګورئ. د نن ورځې لپاره راځو د سین او غین. سین نه تر غینه پورې الفبې وایو چې دا څه ډول الفبې ده، چیرته لیکل کیږي او په څه ډول لیکل کیږي. په دې لوست کې موږ له سین نه تر غینه پورې لولو چې د خط یا کرښې په کومه برخه کې راځي. لومړی سین مو ولوستل چې سین خپله هم پوره شکل لري او هم نیمه شکل لري، 3 خانې لري. سین چیرته د خط لیکل کیږي، څه ډول لیکل کیږي. د سین خپله دغه 2 برخې دلته پورته له خط نه پاس او دریمه یې د خط په منځ کې داسې راځي. اول دغه 2 خانې چې دي د خط پاس لیکل کیږي، دریمه خانه چې په پوره شکل ده خط نه لاندې راځي او دغه خپله نیمه سین بیا د خط په پاس لیکل کیږي. د خط چیرته لیکل کیږي؟ پاس لیکل کیږي. همداسې شین ته راځو. شین لکه سین غوندې 2 خانې یې پاس د خط، دریمه لاندې کش کوي او 3 دانې ټکي لري. شین دغسې دې ته چې وایو شین وایو. 2 خانې پاس د خط او دریمه بیا لاندې راځي او نیمه شین هم د کرښې په سر. دې ته چې وایي نیمه شین چې له بلې کلمې سره یا بل توري سره یو ځای کیږي. بل راځو شین. شین هم لکه د سین په څیر پاس لاندې 2 ټکي سر په سر په مستقیم شکل باندې او شین هم نیمه لرو. په دې ډول باندې لیکل کیږي. وروسته له سین، شین او شین څخه راځو سوات او دوات ته. سوات او دوات مو ویلي وو چې نیمه بڼه هم لري. یو ګردی لري، وګورئ دا ګردی د خط په سر راځي او لږ زره راښکته بیا دا نور یې بیخي خط نه لاندې راځي. ښه په دقت سوات یا دوات یې هم همدې شکل باندې لیکل کیږي. فکر مو ده؟ او نیمه شکل یې بیا په څه ډول لیکل کیږي؟ په د یوې خطې په څیر چې یوه خانه هم لري. دغه ډول سوات، دوات، دوات په دې شکل باندې. دغه موږ کولی شو چې سوات او دوات په دې شکل باندې ولیکو. نیمه سوات او نیمه دوات. صحیح سو. وروسته له سوات او دوات نه توی او زوی راځي یا توی او زوی راځي چې نیمه شکل نه لري. څه ډول لیکل کیږي؟ په دې شکل لیکل کیږي. د خط په سر یوازې هغه کلوله برخه یې یا هغه د میم برخه یې یا هغه سر یې له خط نه لږ زره پاس لیکل کیږي او یوه خطه پې راکش کاږل کیږي لکه سوات. صحیح. او که زوی بیا وسو بیا زوی باندې چې کوو یو ټکی ږدو. دې ته وایي توی زوی. نیمه برخه نه لري. او له هغه نه وروسته عین او غین لرو. عین او غین 2 دانې خانې لري، یوه خانه پورته یوه خانه لاندې. فکر ونیسئ. اوله خانه، دومه خانه، اوله خانه، دومه خانه. او که دې ته یو ټکی ورکو دا بیا څه کیږي؟ غین کیږي. عین غین. نیمه شکل یې هم همداسې. اوله خانه پورته بیا کرښه، لومړی خانه پورته بیا کرښه. دلته په سر باندې ټکی ورکو غین کیږي. نو خوږو زده کوونکو، نن په دې جلسه کې موږ راغلو له سین نه تر غین پورې موږ درس ولوستل او له سین نه تر غینه پورې مو زده کړل چې سین، شین، هین، سوات، دوات، توی، زوی، عین او غین
نیمه برخه هم لري او څه ډول لیکل کیږي. تاسو به دا ټول توري په کتابچو کې ولیکئ، هم نیمه شکل او هم پوره شکل. له خپلې کورنۍ او ملګرو څخه مرسته وغواړئ ترڅو تاسې ته په تلفظ کې یا په لیکلو کې مرسته وکړي او خپلې کورنۍ دندې به ماته په لاندیني ایمیل کې راواستوئ ترڅو زه هم ستاسې ښایسته کورنۍ دندې وګورم. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.